د ریلي چاندني چوک کې د بلیماران کوڅه ده. په همدې کوڅه کې بیا دې خوا دې سیمې ته قاسم جان کوڅه وایي. دلته د اسدالله خان غالب پخوانی کور دی. د همدغه کور په دې خوا کې د ومان صاحب ګالري ده. راځئ چې نن یې در باندې کړم چې دلته څه روان دي. ومان صاحب ته دغه میلمانه راغلي دي. اوربل هیواد ومان صاحب خیر اوسې مننه. ومان صاحب څنګه تلک نګر نه راغلي دلته؟ ولا دا ځای چې دا خو د مرزا غالب حویلۍ ده. مرزا غالب تقریبا 10 کاله په دې سیمه کې اوسېدلی ده. دی د انډیا په مختلفو سیمو کې اوسېدلی، خو 10 کاله یې په دغه سیمه کې تېر کړي دي. نو دلته د ده موزیم ده، د ځینې لوښي، جامې، 2 کتابه یې دي چې په لاس لیکل شوي دي. نو دا دلته خلک حویلۍ یې بولي د مرزا غالب. نو دلته تورستان ډېر زیات راځي. زما کاروبار هم تر هغه ځای درته ښه وکړ چې د دې ځای کرایه لوړه ده، خو کار دې ښه دی. کار نسبتا ښه دی. ښه، زه به دا څو تابلوګانې ورباندې ووینم. د مرزا غالب ما یو تابلو هم جوړه کړې ده د دوکان مخکې. ښه، هغه به هم پیدا کړم. دلته خو 2 لکړې هم راځوړندې دي. او دا دغه دي، دا له بانسه جوړېږي، ډېرې ښې لکړې دي، سپکې سپکې. ما خپل هم خوښېږي، ما ځان ته ساتلي دي. ښه ورباندې ګرځې که نه؟ کله کله چې ناست یم یو څوک پوښتنه وکړي، بیا زه ورته وایم دا ډېره ښه تابلو. ښه، او دا د غالب دغه ده چې د غالب یوه تابلو جوړه شوې. ښه، ته صبر، زه د هیواد وغږوم چې څه وایي. هیواده څنګه دي د ومان صاحب هنر دې خوښېږي؟ والله ومان صاحب خو ډېر وخت له موږ سره و یو ځای. نو ته ورسره وي که دی در سره و؟ دواړه یوه خبره کېږي چې موږ ورسره اوس دی راسره و که نه. نو هماغه وجه وه چې دلته ورته راغلو که نه. ډېر وخت سړی یو چا سره همکار بیا چې لاړ شي بیا نه پاهي سره. ښه همکاران، ښه دوستان او ښه مشران بیا داسې دي که هغه ستا همکار هم نه وي، سړی باید لیدو ته راشي. بلکل. او تاسو ته هم دغه د دې زعفرانو چای اچولی دی نه؟ او یوه خبره ما کوله، دلته خو خلک هند ته او ډهلي ته ډېر راځي، افغانان او فرهنګیان. نو له دې چې سړی یو باغ وګوري ښه ده چې راشي ومان صاحب وګوري. بلکل، ډېره مننه. ښه، اوربل ته څه وایې؟ والله زه خو چې رالم ما خو هغه د هنر هغه د آرټ سره چې کومه علاقه وه هغه تنده مې ورو ورو ماتېږي. همدغه ځای کې یو قسم نور هم زیاتېږي. هم کاشکې دلته ډېر وخت پاتې شم چې دغه شاهکاري تابلوګانې تر ډېره وخته وګورم. نو ومان صاحب چې دی ډېر هنرمندې ګوتې لري. مقصد مونږ یې په نامه هم صفت کوو، یوازې دا نه ده چې مخامخ دی. او دلته یو بل زما د خوري شی ځوړند دی. ښه، هغه څه شی دی؟ رباب دی. رباب، او دغه دی، د وطن مینه زه به یې په خلکو وینم. او د ومان صاحب زدم دی، که زور مو ورباندې بر شو لږ به یې ورباندې وغږوو که نه؟ ښه، او جاوید به څه ووایي؟ زه څه ووایم؟ نو استاد نو خپله هغه دی، استاد سره ما هم ډېر علاقه پیدا کړې دی. ښه، نیم وخت راځم هم دلته ورسره دې ګالري کې یم. ښه، استاد محترم دی، موږ ته هم همیشه ورته ادعا لرو. خوشحال اوسئ. نو هنر نو دلته رښتیا چې هند کې واقعا ډېر پورته هنر دی. بلکل بلکل. خلک دي نو ګوري او تابلوګانو ته وایي چې ډېر ښه هنر یې دلته همیشه خو خدای مهربان دی چې دلته کارونه مخکې لاړ شي او بس څه کېږي. خدای دې خیر وکړي. ومان صاحب لږ یې در ونه غږوې رباب؟ دا